Sa gawayun Ezazul Haq punum bunde Walde Muazzul Haq Udvam Gawada Abdul Latif Walde Abdul Alim Abdul Hakim Da dva kasa gawayun di Dagna Sheikh Sahib Abdul Razak Mujaddidi Sahib Pakhpala bunde gawayi wo khustala Pashhadu billah sa چې دا د شریعت قسم دا په شهادت شه دغه خلک قسم وکړو نن د رمضان میاشت په خپل سترګې باندې ولیدله بیا دغه شهادت په تایید شه موږ د مختلفو اطراف سره رابطه وکړلې شمالي وزیرستان شه از که خپل شهادتینه موجود شوی دي او د رمضان اعلان په باندې شو ده قاسم علی خان جماعت سے تقریباً 1.5 گواہیوں راغلي دي ازکا د رمضان اعلان مفتی صاحب کړه د میش پر بتاور سره وکړه په ټلیفون باندې خپل شهادت دوه کسونه موجود ده استدلال په براشه د اعلان نه مخته زه د توسه نه مشوره وکړه چې ملګری د دغه په براشه خپل رائے ظاهره کو رائے دے ظہور نہ بعد انشاءاللہ مشتو سے یہ اعلان کئی یہ اعلان زنه کا دے مشورے نہ بعد دا ملګری ټول وروي دا خبره چې دا دوا کسه غویون دی مش سره چې اعزاز الحق تا او عبد اللطیف تا د رمضان د میاشتې شهادت یې پیش کړه دي کله ملګری یې څه خبره ای پداشه تو سے اکاسونو ته ودا رژیه اصلي دلیا غلې وشي وایو چې قاسم علي خان یو اعلان کړی دا دوا کسان چې 13 دی گواہی په دا کافی ده موږ لپاره رمضان لپاره دا کافی ده صحیح اتفاقی د ټول سرحد وی رمضان سره نه یو صرف موږ علي خان اعلان کړی شمالي وزیرستان چې اعلان سلا ده موږ په دغه کوو اوی تایید شي دي مشته دا وی گواهون شي اوی تایید شي مخشمہ اعلان کرا دا کہ بنو سیٹی آئین میں مساجد تمام چکیم تنظیم دا مجددی سے موجود تھا ڈپٹ مشر و تمام ڈپٹ مشر یہ بڑی مکمل تو سر تائید تھا تقریباً علماء پدا متفق تھی چې سبو رضاوی حلیل اعلان پوته شو علمونه واک ورک چې سبوته دا رضا شي کمیټه علمونه واک ورک مفتی صاحب ته چې ته د رضا اعلان وکا او سبوته رضا کا ختمی اعلان ویس کیږي دمو نن الحمدلله مشترا فضل بانو سے واکسا گویون چوئے اعزاز الحق والد معز الحق بوزخیل سورانی ودوام عبد اللطیف والد عبد الحکیم بوزخیل سورانی ددغه دوه کسونه نا گواهی دمیر محترم عبد الرزاق مجددی صاحب وغوښتله هیڅ ثبوت د یکم رمضان اعلان ده غونډه ته مبارک شه رضا اعلان وشو خطیب دا د رضا اعلان وکړو مش طرف نه غونډه ته ډېر مبارک شه تو سے عزتمن اور د بانی شه د رضا اعلان وشو دوا کسون شاهدون وی او د مختلف اذلان یا دغه معلومات روغلی وی د شهادت هغه په بنیاد باندې مفتی صاحب بیانو کو سبو د رضا مش طرف نه غونډه ته ډېر مبارک شه سبو ان شاء الله فرضی رضاوی